اعتکاف درې ډوله دی. یو اعتکاف واجب دی، یو اعتکاف نفل دی، او بل اعتکاف سنت علی الکفایه دی. درې اقسام. واجب اعتکاف دا توایی چې سړی پر ځان باندې د یو څو ورځې اعتکاف نظر کې که زما پلانکی کار وسو، یا دغسې وایي چې لله د خدای دپاره پر ما باندې د 5 ورځې اعتکاف دی، یا د 3 ورځې اعتکاف دی، یا که زما پلانکی کار وسو زه به 5 ورځې اعتکاف کوم، او د وخت یې هم ورسره معلوم کړی و چې په دغه میاشت کې په دغه وخت کې به کوم. نو بیا چې کله کار وسي، که د کار پر معلق کړی و، که کار وسي نو بیا په هغه وخت کې په هغه میاشت کې په هغه شپو کې پر ده باندې اعتکاف لازم دی. او که چیرې دغسې ویلی و چې زما نیت دی د الله دپاره زه اعتکاف کوم او دا یې پر ځان نظر وبولئ د پلانکۍ میاشتې 3 ورځې یا 5 ورځې، بیا د ده دپاره لازم دی چې په هغه میاشت کې به هغه اعتکاف ادا کوي. دا واجب دی پر ده باندې، دا ته اعتکاف واجب وایي. یو اعتکاف نفل دی. اعتکاف نفل دې ته وایي چې هغه عام انسان چې کوم دی په مسجد کې د 1 غنټې دپاره هم نیت کولی سي، د 1 ګوړي دپاره هم نیت کولی سي، د 1 ورځې نیت هم کولی سي، د 2 ورځو نیت هم کولی سي. عام طور هم دغه دی چې سړی ادب د مسجد دا دی چې کله سړی مسجد ته راننوځي باید د اعتکاف نیت وکړي. کله کله د سړي سره د ضرورت زیات خبره وسي، یا خندا وسي، یا خوراک وسي، یا څښاک وسي، نو دغه د اعتکاف په نیت باندې به بیا دی نه په دې باندې دغه کېږي ملامتي شو. لہذا عام طور چې سړی مسجد ته هم راځي باید د اعتکاف په نیت، چې کله د مسجد په دروازه راننوځي د اعتکاف نیت وسي، دې ته اعتکاف نفل وایي. هغه 1 ګوړی په مسجد کې 1 غنټه هم که ته د نفل اعتکاف نیت وکړې تېرولی سي، 2 غنټې هم تېرولی سي، 3 هم تېرولی سي، 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې تېرولی سي. دې ته وایي اعتکاف نفل. دریم اعتکاف چې کوم دی چې موږ بحث پر کوو، دې ته اعتکاف سنت علی الکفایه وایي. چې ما درته ووایي چې نبي علیه الصلاة وسلام چې کله هجرت وکړي، بعد د هجره نبي علیه الصلاة وسلام دا اعتکاف نه دی پرېږدي. یوه وخت په یوه میاشت کې ځینې پاته سوی دی د روژې، هغه یې د روژې د بل راتلونکي کال د روژې په میاشت کې نبي علیه الصلاة وسلام 2 عشرې د اعتکاف کړی دی. لہذا دې ته سنت علی الکفایه وایي. سنت علی الکفایه څه مطلب؟ اول خو دا ده چې انسان په کار دا ده چې هر څوک دا کوشش وکړي چې دا اعتکاف وکړي. که هر څوک نسي کولی، په کلي کې چې کوم مسجد دی د علاقې، د هغه علاقې پر خلکو باندې دا ستا چې یو کس باید اعتکاف ته ولوېږي. دغه یو کس که د اعتکاف پر ځای کې د دې ټولې علاقې والا غاړې خلاص. په کار خو دا دی چې مطلب ما درته ووایي چې په کور کې یو کس باید موږ ورته انتخاب کړو. دا ټول کال موږ وزغستل او په کور کې الحمدلله 15-10 ځوانان یا سپین ږیري وو، دغه الوکان سره واچي تقریبا 100 ته رسېده. په دې کې باید 2 کسان په خپل طیب نفس باندې په خوشحالي باندې ځان ورته آماده کړي اعتکاف ته ولوېږي. دې ته سنت علی الکفایه وایي. دغه اعتکاف بهترین دا دی چې په داسې مسجد کې وسي چې هغه جامع مسجد وي، او که چیرې داسې علاقه وي چې هلته د جمعې لمونځ نه وي، بیا په داسې مسجد کې وسي چې هلته 5 وخته لمونځ ادا کېږي. او که داسې مسجد وي چې اکثره لمونځونه پکې ادا کېږي، هم سړی د اعتکاف نیت پکې کولی سي او اعتکاف هلته کولی سي په هغه مسجد کې. او که داسې مسجد وي چې د هغه جوړ وي، یو لمونځ پکې سوی یا لمونځونه نه پکې کېږي، که دغه نور مساجد نه پیدا کېدل، جامع مسجد نه او داسې مسجد چې هغه د کلي مسجد وي، 5 وخته لمونځ پکې هغه هم نه پیدا کېدی، نو بیا په دغسې مسجد کې اعتکاف کوم روایش لري او جواز لري. لہذا د اعتکاف 3 اقسام شو. یو اعتکاف واجب دی، یو اعتکاف نفل دی، یو اعتکاف سنت علی الکفایه. سنت علی الکفایه دې ته وایي که چیرې د علاقې څخه یو کس دغه سنت پر ځای کړي، د اعتکاف ته ولوېږي، د دې ټول علاقې والا مسؤلیت ولاړې غاړې خلاص. او که چیرې په ټول علاقه کې یو هم نه
بیا ګویا دا ټول علاقې والا دې سنت پرېښوي تاریکي سنت شول. ما درته وویله بعض علما خو وایي چې دا د واجب حیثیت لري ځکه نبي علیه صلات وسلام نه دي پرېښي، لیکن په دې حیثیت چې نبي علیه صلات وسلام امت ته د دې حکم نه دی کړی چې خامخا به کوي، نو په دې واجب نه ورته ویل کېږي. نو چې واجب نه سو سنت خو دی نبي علیه صلات وسلام مواظبت پر اختیار کړی دی. په کار دا ده چې هر سړی کوشش دا وکړي چې اعتکاف ته ولوېږي. که هر سړی نه وي په کلي کې یو کس انتخاب کې هغه کس اعتکاف ته ولوېږي، نو بیا د دې ټول کلي والا مسؤلیت واوښتي د غاړې، یعنې ګویا دا سنت دا کلي والا ماخوذه نه دي، دا سنت ادا سو. ځکه دا په یوه کس په کولو سره هم دا سنت په کار خو دا ده چې هر یو دا سنت نبي علیه صلات وسلام څومرې خوارې کړي په آخره عشره کې. یعنې ته دې ته سوچ وکړه چې نبي علیه صلات وسلام نه دي پرېښي، موږ ته هم په کار نه ده چې موږ یې نه پرېږدو. دغه د روژې اعتکاف چې کوم دی د دغه اخرې عشرې ده، دې ته سنت علی الکفایه وایي.